یو کس ما ته پوسټ خو ویل یو کس ما خو نه پیژنم خو په فیسبوک باندې پوسټ لیکلی زما په خلاف کې او پوسټ یې څه لیکلی دی پوسټ یې دا لیکلی چې یاره جي د جندل پلانې مولوي صاحب چې دی دا د منکراتو خلاف لګیایي او تقریرونه کوي او په سعودي عرب کې چې کومه شو وشو کوم چې منکرات دي هلته د هغې خلاف دی خاموش دی دا ولې وجه څه کېدلی شي د کجورو د بندېدو خطره ده کو د کجورو د بندېدو خطره ده ظالمه تا بل څه په لاس در نه رله زما په خلاف دې صرف دا شی تا ته په لاس درغی او دا هم څه عقل دی که د عقل خرڅېدلی ما بدله په بازار کې چېرته یو دړی اغوستی وی چې د عقل ته په دې دماغو کې دې کښېنه چې د خر په شان ته دماغ دی عقل نه پکې سري بوده نشته دی تاسو نه تپوس کوم زه تاسو ته په پښتو لګیم که په عربۍ لګیم په پښتو لګیم که نه د محمد ابن سلمان چې د سعودي چې کوم ولیعهد دی دا په پښتو پوهېږي دا په پښتو پوهېږي چې زه د منکراتو رد وکړم او هلته زما خبره ومنې چې او عبدالحمید صاحب په کامبټ کې رد وکړو راشه دا شی بند کړه دا هم څه عقل دی مونږ خو دې پښتنو ته لګیا زما په ژبه پوهېږي چې زه د هغې منکر رد وکړم غلطی دا او دا اوسې وسمیم چې غلطي نه کار څوک یې کوي غلطۍ ته غلطي ویم لیکن چې څوک زما په خبره پوهېږي زه به هغه ته غلطۍ نشاندهي کوم چې څوک زما په خبره نه پوهېږي ما ته دلته عربیان ناست دي او یا زه اوس په عربۍ کې دلته شروع شم دا هم څه عقل دی دله بل څوک په لاس ور نه رلو او دا الزام ته یوازې ما باندې لګې دا ولې ټول پاکستان کې ډېر شي مولیان هغې ته وي وه که نه غټ غټ سیاسي کسان دي هغې ته وي او پر اسمبلۍ کې ناست دي هغې پریس کانفرنس کولی شي په عربۍ باندې کولی شي هغې ته یو پریس کانفرنس وکړي که نه ما څوک څه پېژني ما خو فقیر خلک یو دې کامبړ کې به مې څو کسان پېژني موږ څوک څه پېژني هغې ته یو تاسو پریس کانفرنس وکړئ وتوی وایي باچا دا کار دې غلط کړی دی ته یې وکړه که نه ما باندې کوې زما خبره اوري څوک خاص نور نه و ده د خپلې کینې هغه بړاس رایسته نور څه نه و کجورو د بندېدو خطره ده دا جواب به تا الله له ورکوې وی چې دا الزام تا لګاو دا الزام دا دی جواب به تا الله له ورکوې بهرحال عرض مې دا کوم زمونږ د خلکو مزاج دا جوړ شوی دی چې الزام ډېر په اسانه باندې لګیا الزام د انجام نه خبر لري چې په ورځ د قیامت به تر دې جواب ورکړي الله له باقاعده